سلامونه او نیکی هیله مند یم چې جوړ او روغ یاست. نن تاسو ته د بي 2 جیټ الوتکې په هکله باندې خبرې لرم. ډېر ښه خبرې لرم ځکه چې تاسو باید دغه جیټ الوتکه وپېژنئ چې دا بي 2 څه ده. دا بي ولې دومره زورورې او خطرناکې الوتکې دي لکه بي 2 بي 12 بي 250 بي 45 او امکان لري چې په راتلونکي څو وخت کې د بي 15 په نامه باندې هم دوی یو الوتکه راوباسي چې هغه به په نړۍ کې بېسارې واوسي. خو اوس مهال بي 2 او بي 250 چې دی دا دوه الوتکې یوازې چې روسیه د هغه بدیل لري چې د قیامت د ورځې الوتکې په نامه باندې، مګر نور هیوادونه همدغه الوتکو بدیل نه لري. نن د بي 2 په هکله باندې خبرې کوم چې بي 2 څه رقم الوتکه ده، ولې رادار یې نسي موندلی، ولې هر هیواد ته چې ځي هغه هیواد دړې وړې کولی سي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. مخکې له دې چې زه د بي 2 په هکله باندې تاسو ته خبرې وکړم چې دا څه رقم د رادار څخه ځان پټولی سي او څنګه رادار دا نسي موندلی، تاسو باید اول کې رادار وپېژنئ چې رادار دی څه. ښه مثال یې دا دی چې کله هم تاسو یو غره ته ځئ، په یو ځای کې ځئ خبرې کوئ، چې کله تاسو غږ کوئ هغه ستاسو غږ بیرته تاسو ته رسیږي، چې ډېر کله دا په غرونو کې دا کیسه راپیدا کېږي چې کله هم تاسو یو غږ کوئ هغه ستاسو غږ بیرته انعکاس کوي او تاسو ته بیرته ستاسو غږ راځي. د مثال په ډول باندې زه دلته ولاړ یم او دا چې دی دا د غره لمنه ده. زه چې کله هم غږ کوم زما د غږ یو فریکانس ځي، چې کله دا فریکانس ولاړې ده د غره لمنې ته، د غره لمنې بیرته هغه فریکانس چې دی هغه بیرته ماته راهاست دی، چې کله یې ماته راواستولو زه خپل غږ بیرته اورم. په ورته ډول باندې که موږ کوهي ته یا څای ته هم داسې کوهي ته یا خپل غږ ورولېږو، هماغه غږ چې هلته کله اوبو ته رسېږي اوبه یې بیرته فریکانسي او بیرته موږ ته رسېږي. د همدغه نظریې پر بنسټ باندې د ساینسپوهانو رادار جوړ کړو. رادار هم چې دی دغه کار کوي چې کله هم دا ټاورونه چې تاسو په کابل میدان کې که تاسو لیدلی اوسئ، دا کابل په میدان کې و، پخوانۍ مخکینۍ د طالبان دوره چې وه په هغه وخت کې په هرات کې هم و، په فراه کې هم و، په کندهار کې هم و، په کابل کې، مزار شریف کې، په ډېرو ولایتو کې موږ رادارونه درلود، خو له بده مرغه هغه رادارونه امریکایانو ګرده په نښه کړه او ټول هم له منځه ولاړه. که څه هغه زړه هم وه خو د اوسنۍ ټکنالوژي پر بنسټ باندې هایار رادار چې دی یوازې موږ اوس په کابل کې لرو، په مزار کې لرو، په هرات کې لرو او په کندهار کې لرو، خو په عموم ډول باندې اصلي کنټرول چې دی په د کابل رادار سره دی. او هغه رادار هم چې دومره قوي رادار نه دی چې موږ اوس کړی د افغانستان ټول حریم ورباندې کنټرول کوم. ښه، دغه چې تاسو دلته په تصویر کې وینئ دا رادار دی. د رادار چې دی په 24 ساعت ډول باندې، یعنې 7 ورځې په هفتې کې دا په دوامداره ډول باندې فریکانسونه نشروي، خپل دور بر چارچاپیره دا فریکانسونه لیږي. نو دا یو بعضې داسې چې رادارونه چې دي د تجارتي رادارونه چې دي دا زیاتره جهت یې معلوم دی چې جهت یې داسې معلوم دی چې مثلا کله هم د تیارو هغه تمځای دی د کوم خوا چې راځي دوی په هماغه جهت یې عیاروي، مګر د نظامي تیارې چې دي بیا د ټول مملکت کنټرول چې کوي هغه بیا داسې دی چې خو په ځان باندې د 380 درجې څرخي او چې وڅرخېدی دی دغسې شاوخوا خپل چارچاپېره مکمله سیګنالونه لیږي او چې کله سیګنال ولېږلو دغه هر سیګنال چې په هوا کې پر یو تیارې باندې ولګېدلو او بیرته هماغه تیاره هغه د سیګنال هغه ریفلیکشن یعنې بیرته انعکاس ورکوي او بیرته دې رادار ته رسېږي چې هغه دی په فلاني ځای کې رادار یعنې تیاره ده. چې کله دلته دغه سیګنال ولاړی او هلته په تیارې ومښتی، په دغه رادارونو کې داسې صفحه تاسو لیدلی سئ. دغه صفحې کې مثلا د مثال په ډول باندې تاسو ته وایي چې دا په فلانکي جهت باندې 2 تیارې 3 تیارې را روانې دي. دا نقطې چې تاسو وینئ دا د تیارو علامې دي. نو بیا دلته چې تیارې چې دي د هر تیارې سره د هماغه فریکانس چې کله راځي معلومات هم ورسره ورکوي چې دغه تیاره مثلا بي څو د مثلا بوینګ
940 داسې تیارې دا معلومات چې دي هماغه په ریفلیکشن کې چې کله راځي په هماغه انعکاس کې چې برته راځي رادار ته رسیږي رادار دغه پوهیږي چې د دغه الوتکې هغه فریکانس او هغه بروالی او هغه ټیټوالی او دا څه شي چې دی دغه تیارې نوم څه دی د دغه تیارې نوم څه شی دی او دا کوم ځای ته حرکت کوي کوم خوا ته ځي دغه ټول رادار بیا پیدا کوي رادار هم په همدې ډول چې کله هم پیدا کړه بیا داسې په هماغه جهت باندې تاسو ته ښیي د مثال په ډول باندې دا 90 درجې دي دا ته شمال جنوب غرب داسې لویدیځ او ختیځ چې دی دا ټول تاسو ته ښیي بیا تاسو ته وایي چې همدا اوس دغه الوتکه مثلا د شمال لویدیځ او په دغه خوا کې دی هغه بل خوا کې دی هغه بل خوا کې دی دا ټول جهتونه تاسو ته روښانه کوي چې دا روښانه کړو بیا تاسو ته وایي چې مثلا دغه الوتکه د رادار څخه څو کیلومتره لیرې ده بعضې رادارونه چې دي ودوداً په افغانستان کې تر ډیره چې دي هغه ودوداً 100 کیلومتره خپل چارچاپیره کنټرولولی سي او اوس هم داسې رادارونه شته چې د سټلایټ سره وصل دي هغه ودوداً یعنې بسته یو هیواد هم کنټرولولی سي خو زموږ سره هغه ټکنالوژي نه ده کابل میدان کې چې اوسي هغه به 200 کیلومتره بالا نه اوسي همدغه 200 کیلومتر چارچاپیر دی کولی سي خپل سیمه کنټرول کړي مګر په عموم ډول باندې که بیا موږ وغواړو چې ټول افغانستان ولرو موږ باید په هر ولایت کې په هر څو ولایتو کې چې د مثال په ډول باندې دا افغانستان ونیسو دلته باید یو رادار ونیسي چې دا 200 کیلومتر اوسي یو رادار باید دلته جوړ کړو چې دا 200 کیلومتر اوسي یو رادار باید دلته جوړ کړو چې دا 200 کیلومتر اوسي یو رادار باید دلته جوړ کړو چې دا 200 کیلومتر ونیسي یو رادار باید دلته جوړ کړو چې دا 200 کیلومتر اوسي دا 200 او بیا دلته په منځ کې بل نو څو رادارونه پکار دي چې ټول افغانستان په باندې کنټرول سي دا څو د رادار موضوع چې د رادار سره کم کار کوي او رادار باندې چې کله هم الوتکه راځي رادار یې سره کم معلومولی سي اوس راځو پر دې باندې خو تاسو پوه شوئ اوس راځو په الوتکې باندې راځو خبرې کوو چې الوتکه ولې داسې غیر قانوني کار کوي او د خپل معلومات د بل چا سره شریکي په اصل کې دغه الوتکې بدنه چې ده دا د المونیم څخه جوړه ده المونیم هغه عنصر دی که تاسو د پایې هم لیدلو چې د برق پایې چې دی که تاسو لاس پر ووایي هلته لاین هم پر وهلی دی خو دا برق نه تېري نو د همدې امله المونیم چې دی ډېر سپک عنصر دی او ډېر سپکه وسپنه کلکه وسپنه نو د همدې امله زیاتره په تیارو الوتکو کې دا استعمالوي چې کله هم استعمال کړ چې کله فریکانس پر دې باندې مشلي دا فریکانس نه جذبوي ځان ته او دا برته فریکانس ته حرکت ورکوي او فریکانس برته ریفلیکشن کوي او برته منعکسه کېږي او برته رادار ته رسیږي نو اوس راځو پر B2 باندې خبرې کوو د B2 کار کتار څه رقم دی B2 په اصل کې داسې یو وکتوري شکل باندې دا جوړ شوی دی چې هر ډول فریکانس ور باندې ومشلي دا د فریکانس جهت بدلوي داسې نه دی چې مثلا بیخي مکملا د فریکانس ونه مني نه د فریکانس جهت تغیر ورکوي چې کله هم د فریکانس جهت تغیر ورکړو برته رادار ته هماغه فریکانس نه رسیږي او هغه فریکانس په هوا کې برته منحل کېږي او ځای ورکېږي دا د یو ځانګړنه ده په B2 کې چې د B2 د رادارونو څخه په همدغه ادرس باندې د خپل په ډیزاین چې کوم ډیزاین شوی دی په همدغه ډیزاین باندې هم B2 د لاس ورکوي د رادار فریکانس منحله کوي جهت یې هړوي نو رادار پرې نه خبرېږي بله خبره چې ده د دې ټکنالوژي کې چې د ده په کوم بدنه چې ده د نور تیارو له په المونیم باندې جوړه شوې ده د ده چې کوم بدنه جوړه شوې ده دغه بدنه هم تر اوسه پورې هیڅ چاته معلومه نه ده چې دا بدنه د څه څخه جوړه ده زیاتره که تاسو په ډېرو ویبسایټو کې به ډېر معلومات ووینئ چې دا فلانکي عنصر یې کار کړی فلانکي عنصر نه دا په یوازینۍ هغه تیاره ده چې تر اوسه پورې ټول رازونه پټ پاته دي او که خبر هم وسی هغه به یا روسي خبر وسی یا به چین خبره وسی که هغه هم خبره دوی به خامخا ځان ته جوړوله نو دا داسې ښکاري چې یوازینۍ الوتکه به چې تر اوسه پورې د ده راز پټ پاته دی نو د همدې راز د پټوالي ته دغه یوازینۍ کوم عنصر او کوم عناصر چې سره یو ځای کړي دي او یو مرکب ډول باندې یو کوم بدنه چې دته جوړه کړې هغه بدنه هم چې داسې جذبوي ځان ته فریکانس جذبیه چې کله فریکانس جذب کړو نو د داسې ښکاري لکه شیشه غوندې چې فریکانس ورته راغی د هاخوا حرکت کوي او فریکانس ځي ځینې
فریکانس ته لاره نه ورکړي چې برته راسي حرکت وکړي او دا رادار ته ورسیږي. نو د همدې امله دا چې د رادار ګریزه ده او په رادارونو یې نسي پیدا کولی، دا یو تر ټولو خطرناکه، قوي او ډېره ظالمانه جیټ الوتکه بلل کېږي په ټول دنیا کې، چې اوس یوازې او یوازې دا د امریکا سره ده. پر دې باندې میلیاردونه ډالر قیمت دی او دا تر اوسه پورې بغیر له امریکا بل هیڅ هیواد هم نه لري. ښه، دا خو د بي 2 ټولو معلومات سوه. د بي 2 چې ده یوازینۍ هغه الوتکه ده چې حدودا 15,000 متره 15,000 متره د مځکې څخه دا پورته ځي. دا هغه پورته دی چې په دې باندې نه موشک رسیږي، یوازې هغه هایپرسونیک ووایي بغیر د هایپرسونیک بل هیڅ یو نسي وهلی، ځکه چې 15 کیلومتره چې دی همدا اوس 15 کیلومتره په داسې کې چې لړ وځي، ډېر کم موشکان دي چې هغه ځای ته ورسېږي او هغه موشک هم تر څو چې د هغه ځای ته رسېږي دی خپل جهت اړولی دی. دا دومره تیزه ده، دا دومره قوي ده چې یو ځل حرکت وکړي دا بیخي یعنې د سترګو په رپ کې خپل ځای او د خپل حالت بدلوي. دا یو ستونزې هم همدغه ده چې کله هم موشکان ورته لیږل کېږي، موشک یې نسي نیولی. یوازینۍ لارې هایپرسونیک دی چې غږ تیز کوم موشکان چې دي هغه یې وهلی سي، خو هغه د وهلو دپاره هم باید رادار پیدا سي چې رادار یې وپوهېږي چې پر کوم موقعیت باندې دا ده چې تر څو چې موقعیت نه وسي هایپرسونیک هم نسي پیدا کولی. دا خو د دې موضوع سوه. بله موضوع چې ده دا چې کله هم یو ځلې حرکت وکړو د خپل یو ځل حرکت باندې حدودا 11 ساعته دا په هوا کې عملیات کولی سي. 11 ساعته یعنې دا چې یو ځلې پورته سوه بسته ورځ دی کولی سي په د دشمن په منطقه کې دی هلته بمباري وکړي او هلته عملیات وکړي. دا یو تر ټولو قوي الوتکه ده چې دا کوم بدنه چې دلته جوړه کړې دي، دا کوم د سوخت د سون موادو دپاره چې کوم ځایونه ورته جوړ کړي دي او د کوم بمونه هم ځای پر ځای کولو سیستم چې پکښې کې جوړ شوی دی، دا تر ټولو خطرناکه برخه ده. بل کار یې چې دا دی، دا هغه الوتکه ده چې دا د اتومي بمونو انتقال هم کولی سي. اتومي بمونه که مثلا 15 دانې اتومي بمونه دی انتقال کړي او یو هیواد باندې وغورځوي، هغه هیواد مکمله ختم دی. دا یو تر ټولو قوي، ظالمانه او ډېر خطرناکه الوتکه ده چې ډېر خلک همدغه ورځ کې ورباندې خبرې کوي، ځکه چې امریکا خپل دغه الوتکې 6 دانې راوړي دي، د ایران سیمې ته یې نږدې کړي دي او دوی همیشه دا خبره کوي چې موږ پر ایران باندې حمله کوو. او که پر ایران باندې حمله وسوه نو ایران په هیڅ ډول باندې د دې مخنیوي دپاره هیڅ ټکنالوژي نه لري، هیڅ شی نه لري په لاس کې او په یوه الوتکه باندې دی کولی سي چې د بسته ایران ته تارومار کړي. او د دې سرعت چې دی د غږ تر سره سرعت ډېر دی او ډېر قوي او د هر لحاظه یو تر ټولو خطرناکه، وحشي او ډېره ظالمانه جیټ الوتکه په د دشمن دپاره بلل کېږي. هیله مند یم چې موږ هم یو ورځ کې دې حد ته ورسېږو چې موږ هم دا ډول الوتکې ولرو، دا ډول الوتکې موږ ډیزاین کړو او خو له بده مرغه چې اوس چې کوم حالت زموږ په هېواد کې روان دی، فکر نه کوم چې موږ حتی اوس کړی خو د ماښام ډوډۍ هم پیدا کړو. خو هیله مند یم چې ورځ کې موږ دې حالت ته ورسېږو چې موږ بیا هم په پښو ودرېږو او خپل په نړۍ کې خپل موقعیت بیا پیدا کړو. دا و د نن ورځې موضوع چې په باندې مو خبرې وکړې. هیله مند یو چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.